زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن د یوې ډېرې مهمې موضوع په هکله در سره خبرې کوم. د بندونو او د هډوکو دردونه. بندونه یا مفاصل او د هډوکو دردونه. پولی ارترالجیا یا د مفاصلو دردونه. تر ټولو غټ علت د آستیو ارترایټس په نامه تکلیف ده. آستیو ارترایټس یا د مفاصلو التهاب. ډیره هڅه کوو چې د آستیو ارترایټس په هکله وغږیږو، کوم ډول ناروغي ده او څنګه منځته راځي. ګورئ موږ په خپل وجود کې مفاصل لرو چې جاینټس هم ورته وایي، جاینټس یا مفاصل. دغه مختلف ټایپونه او ډولونه لري. مثلا زموږ د پښو د بندونو مفاصل د زنګون مفصل سره فرق کوي. د لاس د پنجو او د همدارقم د خنګري د اوږې دا هغه مفاصل دي چې له یو بل سره فرق کوي. هغه مفصل چې ډیر پکې د آستیو ارترایټس په نامه تکلیف منځته راځي د ساینوویل جاینټ په نامه یادیږي. مثلا د زنګون مفصل د ساینوویل مفصل ده، ساینوویل جاینټ. په ساینوویل جاینټونو کې څه موجود وي؟ په دې تصویر کې که ځیر شي، دا یو هډوکی ده چې مفصل کې داخل ده. مسلماً د اوږدو هډوکو په مغزو کې په منځ کې د هډوکي ماغزه وي یا بون میرو، او د هډوکي د مغزو وظیفه هم د وینې جوړول، د وینې ساخت و ساز او د وینې جوړول دي. دا څه چې په دې سور رنګ کې ګوري دته موږ فایبرس کپسول وایو. فایبرس کپسول یا ارټیکولر کپسول دغه عضلات او لیګمنټس دي چې مفصل پوښلی ده او د هغه د تقویت او د استحکام سبب ګرځي. د فایبرس کپسول لاندې څه چې لیدل کیږي دا جاینټ لیګمنټس دي یا هغه عضلات چې په مفصل کې موجود وي او په مفصل کې د داخلو دوو هډوکو د ارتباط زمینه مساعده کړې وي. او دا څه چې ټکی ټکی ښکاري دا یو مهمه سټرکچر ده د ساینوویم ممبرین په نامه. ساینوویم ممبرین یا ساینوویل ممبرین. د ساینوویم پرده د ظریفو او کوچنیو حجراتو په واسطه جوړه شوې ده چې هغې ته ساینوویوسایټ وایي. ساینوویوسایټ. د ساینوویوسایټ وظیفه د هغو مایعاتو جوړول دي چې په داخل د مفصل کې موقعیت لري. په داخل د مفصل کې چې کوم مایعات دي هغې ته ساینوویم ویل کیږي. د ساینوویم وظیفه څه ده؟ د ساینوویم وظیفه د دغه مفاصلو نرشمنټ یا تغذیه ده. په ساینوویم کې موجود حجرات د مفاصلو د تقویې سبب ګرځي، بلکې په مفاصلو د مختلفو آفتونو مخه نیسي. که زیر شو د هر مفصل پر سر باندې یو غضروفي ساختمان موجود ده، ککرک یا غضروف. دې ته موږ ارټیکولر کارټلیج وایو. ارټیکولر کارټلیج یا په مفصل کې د هډوکو د عضلاتو د ساینوویم ترمنځ غضروفي ساختمان ده چې اکثر اوقات د مفصل په ژغورنه کې اساسي رول لوبوي. کله چې یو مفصل یو بند د فشار لاندې واقع شي نو ډیر فشار دغه کارټلیج یا غضروف متحمل کوي او زغمي، او چې کله هم فشار زیات شو د غضروف د زغم نه ووته بالاخره مفصل ته صدمه رسوي. ساینوویل جاینټ هغه مفصلونه دي چې یا هغه بندونه دي چې لاندې دغه ټول خصوصیات پکې موجود وي. زموږ د زنګون مفصل د ساینوویل مفصل ده. د زنګون په مفصل کې که چیرې آستیو ارترایټس منځته راځي نو دا یو هډوکی ده
فرض مثال موږ د زنګون د مفصل په هکله که چیرې وغږیږو چې په زنګون کې د آستیو ارترایټس موضوع څنګه ده او څنګه منځته راځي. نو زموږ زنګون داسې یو شکل لري، دا یې د ورانه هډوکی یا فیومر ده. دلته هغه کارټیلیج په نامه سټرکچر موجود ده چې د ارټیکولر کارټیلیج نوم مو ورکړ، ارټیکولر کارټیلیج. لاندې د دې ارټیکولر کارټیلیج نور سټرکچرونه موجود دي چې دا هم د کارټیلیج جوړښت لري. د منسکس په نامه یادیږي، یو ته یې منسکس وایي او دوه ته یې منسکای. د دغه منسکسو وظیفه څه ده؟ د زنګون د مفصل محافظت. او دغه کوچنی هډوکی ده چې د پټیلا په نامه یادیږي، پټیلا، او د زنګون په جوړښت کې رول لري. لاندې له زنګون نه چې کوم هډوکی ده ټیبیا ورته وایي، او د ټیبیا ترڅنګ چې کوم بل هډوکی موجود ده فیبولا، یعنی د زنګون نه لاندې دوه اوږده هډوکي، یو یې ټیبیا نومیږي بل یې فیبولا نومیږي. د دو په منځ کې لکه مخکې مو چې ویلې د ساینوویم دا پرده ده. که چیرې د ساینوویم پرده موږ وخلو او جلا یې دلته رسمه کړو، داسې یو پرده چې په داخل کې د ساینوویم مایات دي، ساینوویم مایات. او په خپله د حجره په خپله دغه پرده د کوچنیو حجراتو نه جوړه شوې ده. دغه حجراتو ته یې ساینوویوسایت ویل کیږي. د ساینوویوسایتو وظیفه بالاخره د ساینوویم د پردې جوړول دي، د ساینوویم د پردې د وظایفو سرته رسول دي، او دغه وظایف د ساینوویوسایت یا د دغه حجراتو په ځینو فعالیتونو باندې تامین کیږي. ښه، که چیرې زموږ مفصل مثلا د زنګون مفصل په مثال کې راولو، که چیرې زموږ د زنګون مفصل د مختلفو عواملو په ترڅ کې د فشار لاندې راغی، صدمه یې ولیدله، نو د وخت په تیریدو به بالاخره د آستیو ارترایټس له ناروغۍ سره مخ کیږو. څنګه منځته راځي آستیو ارترایټس؟ په همدې باندې دا بحث سرخوو. ګورئ، کله چې د یو ملحوظ پر اساس مفصل د فشار لاندې راځي، مثلا ټراما یا ضربه ویني، زخمی کیږي، ترافیکي حادثه کې یو څوک لتاړ کیږي، یا یې وزن زیات وي، د اوږدې مودې دپاره په زنګون فشار وارد شوی، نو بالاخره په ترڅ کې ساینوویم پردې ته صدمه رسیږي او دا د وخت په تیریدو د آستیو ارترایټس یا د التهاب سبب ګرځي. که ډیفیشنسیز موجود وي یا ځینې کمبودات په ځینو انسانانو کې وي چې د وخت په تیریدو د مفصل د دردونو او د مفاصلو د التهاب او د هډوکو د دردونو سبب ګرځي. مثلا د کلسیم منرال که چیرې کم وي، ډي منرالایزیشن اف بون، یا د هډوکو د کمزورۍ سبب ګرځي. همدا رقم وایټامین D3 یا کولی کلسیفیرول که چیرې په وجود کې کم یا د وینې په جریان کې د هډوکو د کمزورتیا سبب ګرځي. که احیانا د فاسفیټ په نامه مواد کم ول، فاسفیټ د کلسیم میتابولیزم په سمه توګه سرته نه رسیږي او د هډوکو د کمزورتیا سبب ګرځي. په ځینو انسانانو کې د هډوکو کمزورتیا ارثي وي، جینټیک یا ارثیت وي. د ډي ان اے په مشترکینو کې لکه خور، ورور، پلار، مور که څوک آستیو ارترایټس ولري، دوی د مفصل د التهاب او عفونت سره مخ کیږي یا د مفصل او د التهاباتو په خطر کې واقع انسانان دي. ښه، د دغو مختلفو سرلنګاریو یا علتونو پر اساس مفصل صدمه ولیدله. په مفصل کې موجود ساینوویم په خپل ترکیب کې ماکروفیج په نامه حجرات لري. ماکروفیج د بدن د دفاعي سیستم تر ټولو قوي او غښتلي حجرات دي.
کله چې ماکروفیج فعال شول اتومات راځي او په دې ساینوویوسایت او یا په دغه حجراتو باندې عمل کوي. دغه حجرات له خپل وجوده یو ډیر قوي او زورور انزایم ترشح کوي چې هغه ته پروټیز وایي. البته دا پروټیز په داخل د مفصل کې په دې خالیګاه کې ترشح کیږي. پروټیز راځي او د هډوکو د بریک ډاون یا د مفصل د بریک ډاون او له منځه وړلو سبب ګرځي. په لومړی کار چې پروټیز کوي هغه څه ده؟ راځي په همدې ساینوویم پردې باندې حمله کوي او د ساینوویوسایټس یا دغه پردې د عفونت سبب ګرځي چې په ترڅ کې د مریض د زنګون پړسوب لري یا سولن جاینټ که د زنګون په هکله وغږیږو نو سولن یا پړسېدلی زنګون. همدا رقم ریډنس یا سوروالی پکې لیدل کیږي. په که عفونت پیشرفته شو نو سیستمیک منیفیسټیشنز هم منځته راځي چې په هغه کې تبه ده او د هډوکو مړه دردونه چې معمولا د تبې د وجې منځته راځي، بون پین. ساینوویسایټس منځته راغی. دویم کار چې پروټیز کوي اتومات راځي په داخل د مفصل کې. دا شو د پروټیز انزایم په داخل د مفصل یا په داخل د بند کې په هغه ساحې باندې حمله کوي چې مخکې مو ولوستله د ارټیکولر کارټلیج په نامه چې کومه ساحه ده یا غضروفي ساختمان چې هډوکی یې پوښلی ده او نه غواړي چې د حرکاتو په واسطه د هډوکی تخریب شي. ارټیکولر کارټلیج د فشار لاندې راولي، د حملاتو لاندې راولي او بالاخره له منځه وړي. کله چې دغه محافظتي کارټلیج یا غضروف له منځه لاړه یا ناروغه شو نو زموږ مفصل بې دفاع کیږي او آهسته آهسته جاینټ سپیس له منځه ځي یا کمیږي. جاینټ سپیس څه ته وایي؟ جاینټ سپیس د مفصل په منځ کې موجوده دغه خالیګاه ته جاینټ سپیس وایي. نو مسلماً که چیرې دغه کارټلیج ارټیکولر کارټلیج له منځه لاړه دا دوه هډوکي یو بل ته نږدې کیږي. کله چې جاینټ سپیس کم شو آهسته آهسته بله پروسه شروع کیږي چې هغه ته آسټیوپوروسس یا د هډوکو پوده کېدل. دغه بیا لوکل آسټیوپوروسس دی چې یوازې په مفصل کې منځته راځي، خصوصا نی آسټیوپوروسس یا د زنګون پوده کېدل. او په دې حالاتو کې بیا یوازینۍ لاره د حل چې موجوده ده هغه جراحي ده، نی ترانسپلانټ یا د دې مفصل تعویض کول دي. بیرته راځو خپل بحث ته. پروټیز انزایم راغی د هایلن کارټلیج له منځه ویوړو. دویم کار چې کوي دا پروټیز انزایم راځي په هډوکي باندې عمل کوي. د هډوکو حجراتو ته آسټیوسایټ وایي. راځي او آسټیوسایټ ته هم خبر ورکوي چې ما خو په کارټلیج حمله وکړه، هغه مې له منځه وړی ده، اوس ستا دفاع له منځه تللی، خپل د دفاع غم دې کوه. په دې حالت کې آسټیوسایټ لاس په کار شي او دوه نورې حجرې جوړوي چې یوې آسټیوبلاست ده، آسټیوبلاست، بلې آسټیوکلاست نومیږي، آسټیوکلاست. کله چې ماکروفیج او پروټیز دواړه سره یو ځای شول په مفصل د حملې زمینه مساعده کړله. هډوکی هم لاس په کار کیږي. دلته چې کوم حجرات موجود دي مثلا دا شو زموږ آسټیوبلاست یا هغه حجره چې د هډوکو د ودې او د استحکام او د نمو سبب ګرځي، آسټیوبلاست لاس په کار کیږي او نوي حجرات جوړي. دغه نوي حجرات راځي په مفاصلو کې په هغو ساحو کې چې دفاعي سیستم پکې کارټلیج او پردې له منځه ویوړي دلته سره ځای په ځای کیږي او ورو ورو د هډوکي وده کوي. کله چې د هډوکو وده زیاته شوله د وخت په تیریدو آهسته آهسته د مفصل کې
فاصله له منځه ځي جاینټ سپیس 0 ته ورسیږي. کله چې جاینټ سپیس 0 ته ورسیده یا دغه فاصله د مفصل ترمنځ مطلق له منځه لاړله نو دې ته وایي ګریډ 4 آستیوارترایټس. ګریډ 4 آستیوارترایټس. ښه په ګریډ 4 آستیوارترایټس کې یوازینۍ د حل لاره انالجزیکس دي یا د درد او مسکن درمل او نی ترانسپلانت یا جراحي ده. ځکه نور هډوکي په یو بل کې نښتي سره مجال نه وي چې دوا د کار ورکړي او دا دوه مفاصل د له یو بل نه دا دوه هډوکي د له یو بل نه لرې کړي او مفصل د بېرته پخواني حالت ته راولي. دا چې ولې زموږ دفاعي سیستم راځي په مفصل باندې حمله کوي پروټیز انزایم ورته فعاله کوي او بالاخره په خپله یې تخریب کوي د همدې علت لا تر اوسه نه ده معلوم ولې په کومه لاره مفصل تخریب کیږي هغه مې ټول در سره شریک کړل. که چیرې زموږ دفاعي سیستم زموږ پر مفاصلو حملې وکړي یو څه چې ډیر زیات په لومړیو په ابتدایي حالاتو کې احساس کیږي هغه پولی ارترالجیا یا د ټولو مفاصلو دردونه دي. پولی ارترالجیا یا د ټولو مفاصلو دردونه. دغه دردونه خفیف او مزاحم دردونه وي ورسره کرپټیشنز یا د مفصلونو غږونه ټک ټک اوازونه هم موجود وي خصوصا په زنګون کې کله چې ټولوو یا یې کش کوو یو تړخ غږ کوي دغه ټولو ته نی کرپټیشنز وایي. اساسي علت څه ده همدغه دفاعي سیستم راځي او په مفاصلو حمله کوي او د دردونو سبب یې ګرځي. ورسره ډیری وخت مریض مړه تبه لري لو ګریډ فیور یا مړه تبه. که چیرې مړه تبه لرو او ورسره د زنګون تکلیف موجود وي نو په زنګون کې دفاعي حملات روان دي بهتره ده چې مهار یې کړو له منځه یې ویسو. د دې ټولو ترڅنګ دغه مریضانو کې د پښو کوږوالی موجود وي یعنی که دا د مریض ورنونه وي نو زنګنونه یې معمولا داسې سره کوږ شوي داسې. ښه مس الاینمنت یا دغه مفاصلو کوږوالی دا ډیری وخت په آستیوارترایټس یا د مفصلونو په التهاب کې منځته راځي. د دې ټولو ترڅنګ موومنت ریستریکشنز یا که چیرې مفصل خصوصا د زنګون بند یا مفصل په له فعالیتونو وغورځېده یا روماتیزم له فعالیته وغورځو یا التهاب آستیوارترایټس نو په هغې صورت کې ورو ورو مفصل کږیږي او دغه کږېدل د مریض لخوا منځته راځي ځکه هغه مجبور و مکلف ده چې د ځان د ګرځېدو دپاره چاره وکړي. ښه نور بحثونه به د خیره په روماتیزم او په اسبابو په نورو ویډیوګانو لیکچرونو کې در سره شریک کړم. په لنډو څو ټکو کې معالجه یا تداوي در سره شریکوم. تر ټولو ښه معالجه یې هارټ اند کولډ کمپرسر ده. که چیرې زموږ زنګون ژوبل شوی وي ضربه یې لیدلی وي او پړسوب لري په هغې صورت کې کولی شو چې هارډ یا کول کمپرسر یا ټکور ورکړو. خلاصه د دې ترڅنګ د کونډروټین او ګلوکوزامین په نامه کوم مواد چې موجود دي تر دې دمه یې نتیجه ډیره ښه او ډیره سالمه وله. ګلوکوزامین کولی شئ چې روزانه یو ګلوکوزامین واخلئ. څه چې ډیر مهمه دي د ګلوکوزامین او کونډروټین ترڅنګ هغه اومیګا 3 فټي اسید دي. اومیګا 3 فټي اسید د ماهي په غوښه کې پیدا کیږي نو اومیګا 3 فټي اسید هم د مفاصلو لپاره ډیر مثمر او ګټور تمام شوي دي. د دې ټولو ترڅنګ د درد لپاره باید له مسکن نه استفاده وکړو. له پرستامول واخله تر ټانوفلکس یا ټراماډول پورې ټول د ډاکټر په مشوره او د هغه تر نظارت لاندې باید تطبیق شي. د تشخیص لپاره اکسرې ډیره مهمه ده. که چیرې په اکسرې کې تشخیص ونه شو نو په هغې صورت کې اسپایریشن سایټالوژي باید وشي. د اسپایریشن سایټالوژي کې څه کیږي ستنه مفصل ته راننوځي په داخل د بند یا مفصل کې چې څومره هم مایات موجود دي دا مایات وړي لابراتوار ته او لابراتوار پکې ګوري چې څه ولیدل شول
بالاخره د هغې وروسته کولی شو چې تفکیک وکړو چې موږ پر آسټیو ارترایټس مبتلا یو که نه. یو څه مو باید په ذهن کې همیشه در سره موجود وي، روماتاید ارترایټس یا روماتیزم، ریوماتاید ارترایټس یا روماتیزم هیڅ کله هم د آسټیو ارترایټس سره غلط نه کوي. همدا رقم سپټیک ارترایټس موجود وي. سپټیک ارترایټس څه ته وایي؟ د التهابونو، د بکتریاو، د عفونتونو د وجې په مفصل کې عفونت موجود ده چې په دې سره مریض شدیده تبه لري، فیور او د ټولو هډوکو دردونه ولري، بون پین. ښه علاج په داسې مقطع کې انټي بیوټیک دی او هغه قوي انټي بیوټیک چې مفصل باید له دې حالته وباسي میروپینم دی. د رګ د لارې کولی شي مریض ته میروپینم ورکوي، انجکشن میروپینم، ولې دا به آهسته آهسته په یو سیروم کې سره مکس کوي ورکوي وي. که د خولې د لارې انټي بیوټیک چې د مفصل دپاره ډېر ګټور وي، لنزولاید 600 ملي ګرامه پیدا کېږي، د ورځې یو ټابلیټ کولی شي. ولې دا ټول باید د ډاکټر په مشوره وشي چې ډېری وخت حساسیتونه خطرناکه وي او منځته راځي. د لنزولاید ترڅنګ انټي پیراټکس یا پاراسیټامول یا اسیټامینوفین هغه هم د تبې د کنټرول لپاره د ځان سره ولرئ. او تر ټولو ښه معالجه چې هغه تر دې ده ممکن ده که کلسیم کم وي د کلسیم له منابعو استفاده وکړئ. تر ټولو ښه منبع د کلسیم دپاره د هګۍ سپین دي. د ډي ویټامین پاک لکه وغږیږو، لکه څنګه چې مخکې وویل تاسو د لمر وړانګو ته کښېنئ تر څو دغه نقیصه برطرفه شي. په دې هیله چې ګټور تمام شوی وي. جزاک الله.